تقریبا اوس مهال په دغه هاوس کې تر له 10,000 څخه تر 40,000 پورې مایان شتون لري. مونږ یو څه وخت داسې تقریبا یو 4-5 میاشتې مخکې مونږ د وزارت زراعت لخوا نه ولېږل سولو چین هیواد ته. اول ته مونږ ته دغه آموزشي برنامه‌ګانې د مایع په برخو کې ولې چې خپل چین هیواد مونږ ته هغه خپل آموزشي برنامې مونږ ته راوښودلې. د ماهیانو روزنه او پالنه هم اسانه نه ده او ډېره سخته ده. د CGTN پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلامونه جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې د صحت جامې به پر تن ولرئ. دا دی له یو بل جالب پروګرام سره بیا هم ستاسو قدرمنو دوستانو چوپړ ته حاضر شوي یو. دا چې اوس مهال په افغانستان کې د ژمي موسم دی، یخ موسم دی. په دې موسم کې زیاتره خلک د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې مایان خوري او له مایانو څخه استفاده کوي. موږ نن د کابل ولایت قرغې سیمې ته راغلي یو. دلته د کرنې وزارت اړوند یو لوی فارم کې اوس مهال زه ولاړ یم. دلته بیلابیل حوضونه شته. تقریبا اوس مهال په دغه حوض کې تر له 10,000 څخه تر 40,000 پورې مایان شتون لري او دغه مایان ځینې بازار ته هم عرضه کیږي او ځینې نورو شخصي فارمونو ته ورکول کیږي تر څو هغوی وروزي. نو تاسې هم تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. بیلابیلې برخې به دلته تاسې ته معرفي کوو او هغه مسلکي کسان به د ماهیانو پر روزلو او دغه راز په افغانستان کې پر اوسني وضعیت باندې معلومات راکوي. در این فارم ما 2 قسم ماهی داریم. یکی ماهیان سردابی است، یعنی رنگین کمان یا رامبورد تراوت میگه، و دیگه قسم ماهی که داریم به نام ماهیان گرمابی است. که دوام ماهیان گرمابی 2-3 قسم داریم که کارپ است، بکهیت است، کامون کارپ است و گراس می باشد. ما در این فارم تقریبا 3-4 بخشی که داریم همدام تشریف افزایی کنیم. این 4 بخشی که داریم یکی موضوع ماهیان سردابی است، دوم موضوع ماهیان گرمابی است و سوم موضوع حچری ماهیان سردابی است و چهارم موضوع که مربوط ماهیان سردابی میشه استاک مادری است و پنجم موضوع تغذیه ماهیان سردابی است. فعلا در اینجا ماهیان سردابی در حدود 10 الی 12,000 قطعه ماهی داریم و ماهیان گرمابی بین 20 تا 30,000 قطعه ماهی موجود داریم در فارم. ما امسال که نتیجه 65 یا 70,000 دانه ماهی که با فروش رسانده شد با چندین ولایت ها که به شمول هرات، بدخشان، تخار، کاپیسا و این ولایت ها فارمدارا از اینجا آمدن ماهی همو فنگرلنگی که خریداری کردن ماهی سردابی را به ولایت ها انتقال دادن. قدرمنو لیدونکو دغه ډول دانه دغه لویو مایانو ته ورکول کیږي او بیا په همدې ډول سره دوی له دغې دانې څخه تغذیه کیږي او دا د دوی خوراکه ده. دغسې بیا ورته اچول کیږي. اوس تاسې وینئ چې مایان پورته راغورځي، اوبو سر ته راځي. دوی لاندې اوبو کې ځکه لاندې اوبه ګرمې دي. قرغې سیمه چې ده دا په کابل کې تقریبا تر ټولو سیمو یخه سیمه بلل کیږي او یخ پکې زیات وي ځکه مایان کوشش کوي چې په اوبو کې د لاندې واوسي. نو بیا په همدې ډول د خوراکي په وخت کې دوی د اوبو سر ته راځي. اوس فعلا چې دا ګورئ دلته موږ سټاک مادري مایان دلته ساتو. د نسلګري په خاطر موږ ساتو چې موږ نسل ته واخلو، انکشاف ورکو، یعنی برخوردار شو. دې ته ضرورت نشي چې موږ له بهر نه له نور هیوادونو موږ هغېګانې را وارده کړو. خو څه رقم چې تاسو وینئ دا مایان چې دي د ګرم اوبو مایان دي. علمي نوم یې تراوت ده، رنګین کمان هم ورته ویل کېږي. نو موږ دې نه له مذکر نه سپرم اخیستل کېږي او له مؤنث نه هغېګانې اخیستل کېږي. موږ یو څه وخت داسې تقریبا یو 4-5 میاشتې مخکې موږ د وزارت زراعت لخوا نه
ولېږل سولو چین هیواد ته. اول ته موږ ته دغه آموزشي برنامه‌ګانې د مایي په برخو کې ولې چې خپل چین هیواد موږ ته هغه خپل آموزشي برنامې موږ ته راوښودلې او هغه تولیدي بخشونه د مایان موږ ته راوښودل. هغه کوم نوي فناوریان یې چې کړي دي هغه یې موږ ته راوښودل، که د تکثیري په بخش کې اوسېږي که د تغذیې په بخش کې اوسېږي، یعنې جدا جدا هر یو یې موږ ته راوښودل او موږ ډېر شیان همالته زده کړل. نو غواړو چې کوم شی چې موږ په چین هیواد کې زده کړي دي هغه غواړو چې په خپل هیواد کې موږ عملي کار پرې وکړو. نو لیدونکو تاسو بېلابېلې برخې ولیدې. د ماهیانو روزنه او پالنه هم اسانه نه ده او ډېره سخته ده. اوس یو څو ماهیان زه غواړم دلته ونیسم. تاسې ګورئ دلته دغه ماهیان په همدې فارم کې روزل کېږي او بیا که کله دوی خپل وزن زیاتوي بیا بازار ته عرضه کېږي او له هغه څخه وروسته نو بیا له ځینو څخه د هګیو په توګه باندې ګټه اخیستل کېږي. لکه څنګه چې مو په هغه لوی فارم کې ولیدل هغه هګۍ بیا هلته روزل کېږي او له هغو څخه بیا نور مایان تولیدېږي. دا د سړک به مایان دي چې د دوی غذا د دوی د جسامت پورې مربوط ده، درجه حرارت او د دوی تعداد په حوزو کې د دغه خاص فرمول یا سټنډرډ فرمول دی چې دغه په اساس باندې موږ دوی ته غذا ورکوو. البته په پسرلي او ژمي کې دوی غذا فرق ده. په پسرلي کې بیا دوی ته د غذا مقدار زیاتېږي ځکه چې په هغې وخت کې ښه وزن اخلي، اما په ژمي کې یوه ورځ بعد یوه ورځ بعد خاصتاً د 12 بجې یا 1 بجې شاوخوا موږ دوی ته غذا ورکوو. دا غذا له خپله له چیز څخه جوړه غذا چې ده تقریبا د 15-4 هغه مواد لکه کاربوهایدریت، پروتین، شحم، منرالونه د هغه غذا ده چې د بهرنیو هېوادو خاصا د ایران څخه واردېږي. بیا دا په څه ډول سره ورکوئ؟ دا په ساده شکل یعنې په دغه شکل باندې هم ورکوو او لکه څنګه چې تاسو وینئ په نوره نړۍ کې د غذا ورکولو سیستمونه پیشرفته دي. دغه اتومات ماشین دی چې د په وسیله باندې هم موږ غذا ورکوو. دا ټایمر لري یا یوه پرده لري چې هغه تقریبا په طول د 6 ساعتو یا 2 ساعتو کې په ډېر منظم شکل باندې غذا مایانو ته ورکول کېږي. دغه سټنډرډ فرمول دی چې دوی داسې تعین شوي نه دي چې مثال موږ دوی ته 1 کیلو ورکړو یا 2 کیلو ورکړو. دغه سټنډرډ فرمول دی ځکه د دوی خنثر د په اصطلاح حیوانات دي چې د دوی د بدن د حرارت درجه د محیط تابع ده. نو که دوی ته د درجه حرارت مساعده کېږي نو بیا دوی ته غذا هم زیاتېږي. در اینجا مایای نوع کارپ است که مایای اصلاح شده است که 4 نوع مایی کارپ می باشد. سلور است، بیکت است، گراس کارپ است و کامن کارپ است. ما فعلا در این حوزه 2 نوع مایی داریم که یکی گراس کارپ است یکی کامن کارپ است. گراس کارپ علف خور می باشه که ما شفتر و رشقه و چیزا به خاطر تغذیه از اون اندازیم و کامن کارپ که است یک غذای پلیت شده ما میتیم همه چیز خور است، هم از یعنی غذایی که در خود هاوس پیدا میشه از یا تغذیه میشه و هم غذای دستی ما برازی میتیم یعنی همه چیزی را که نان قاق، سبوس، پکشالی هر چیزی که برازی اینا ما بتیم از این غذا از یا تغذیه میشه. خب یا در زمستان فعلا خو زمستان سیاخ هسته ای در بالا نمیشه نی پایین میباشه چطور؟ یا در زمستان در کف هاوس یا زیست میکنن در کف هاوس میباشن و تابستان که شد هوا درجه ها از 20 درجه که بالا شد 25 درجه تا 30 درجه یا در سر هاوس و گردش خودش شروع میکنن. فعلا یا در کف هاوس یا زندگی میکنن. این حوضای خاکی به خاطر از است که یکی هوا گرم نگهدار میشه و دیگه همی غذایی که از خود هاوس پیدا میشه از این مایا تغذیه میشه. مایا را ما همین گراس کارپ از این که است
یعنی طبیعی جا تخم گذاری نمیکنه، در بحرها و دریاها و طبیعی تخم گذاری میکنه. صرف کامن کارپ که از است در ماه جوزا خود از این تخم گذاری میکنه. ما به خاطر پرورش این ماهی را که به خاطر آموزش اینجا همه ساله مسئولین پنتونا، انستیتوتا و فارمدارا از ولایت میان اینجا آموزش میبینن. ما این ماهی را نگاه کردیم که بر از راهنمایی کنیم، آموزش بدیم. قدرمنو لیدونکو، د کرنې وزارت اړوند د کابل ښار د قرغې په سیمه کې تاسو د ماهیانو د لوی فارم بېلابېلې برخې ولیدې او په دې اړوند مو د مسلکي کسانو خبرې واورېدې. هیله ده چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د کرنې وزارت ژمنه کړې ده چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې به د ماهیانو دغه ډول لوی فارمونه جوړوي ترڅو افغانستان د ماهیانو د تولید په برخه کې په خپل ځان باندې بسیا سي. تر بیا او بل پروګرامه چې ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم، تر هغه مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.